زمونږ سیمې جنتونه ګلدري دي زمونږ سیمې جنتونه ګلدري دي طالب جانه حوره نه یم خو د سوات یم ډېره او د اما کمال llخکلی دلته راغلي د اما کمال llخکلی دلته راغلي ته به وایې د ملکونو شاملات یم ډېر مزل بیا ووایه د اما کمال llخکلی دلته راغلي ته به وایې د ملکونو شاملات یم او حشر نشر دی زما پښتون سینه ده حشر نشر دی زما پښتون سینه ده پامالېږمه میدان د عرفات یم بیا ووایه دا شعر بیا ووایه حشر نشر دی زما پښتون سینه ده پامالېږمه میدان د عرفات یم د پښتنو د بې حسۍ په کار مې ډېرو جړل د پښتنو د بې حسۍ په کار مې ډېرو جړل جلال آباد ته تلم اشنا په لار مې ډېرو جړل دلته اغیار ته په پرانستو دروازو خپوم دلته اغیار ته په پرانستو دروازو خپوم مالته تورخم کې په تړلي تار مې ډېرو جړل لږ که مې وجړل اشنا دا به کمزورې نه یم لږ که مې وجړل اشنا دا به کمزورې نه یم به کمزورې که اشنا په دار مې ډېرو جړل د هر پښتون ناڅاپي مرګ ته مې زړه ټینګ وساته د هر پښتون ناڅاپي مرګ ته مې زړه ټینګ وساته خو د مرغو په ناڅاپي چغار مې ډېرو جړل سلامونه نیکې هیلې احترامات ګلالو ملګرو زه یم ستاسو ورور حسین تنها هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ملګرو دا وخت ناست یم د الماس خانم سره د ټول نه وړاندې الماس خانم ستاسو ضرور کامران ډېره زیاته شکریا ادا کوم تاسو په دومره مصروفیاتو کې موږ ته ټایم راکړو یو جهان مننه او ستاسو د راتګ هم ډېره مننه د بونیر نه راغلي ډېر لارم ووخله خدای دې وکړي چې په خیر سره رسېدلي یې ډېره مننه موږ ته وخت راکولو خورې یو څو پوښتنې در لرم تاسو چې دی نو تاسو ډېر ښکلي انځورونه جوړوئ که دا راته ووایي چې تاسو د ټول لومبۍ هغه عکس هغه انځور د چا و چې هغه تاسو جوړ کړو تاسو لکه دا محسوسه کړه چې په دې باندې موږ خپل یو مقام حاصل کړو داسې د چا انځور ټول لومبۍ وړومبنی انځور خو ما چې په کپړه باندې جوړ کړی و ځکه زه خو اوس لګیا یم په غلبیلونو کې انځورونه جوړوم چې یو منفرد آرټ دی خو وړومبنی انځور چې دغه آیډیا یې ما ته مخې ته راوستله چې په غلبیل انځور جوړېدی شي نو اولنی انځور ما په کپړه جوړ کړی و د سردار llټکر صاحب د هغې نه وروسته زما غلبیل طرف ته یا غټو جالون طرف ته خیال راغلو نو دا ویلی شم چې هغه لاره چې ما ته وښوده یو عکس د یو چا یو شخصیت نو هغه د سردار llټکر صاحب صحیح دی چې او خورې که دا راته ووایې چې تر دې وخته به تاسو څومره انځورونه جوړ کړي تعداد یې شته تعداد خو راته نه دی معلوم خو زه ډېر محدود انځورونه جوړوم ځکه وخت هم ډېر اخلي بیا زما خپل مصروفیات دي او بیا د شخصیاتو چې کوم انتخاب دی هغه نو زموږ چې څونه هم پښتانه دي زموږ کوم مشران تیر شوي دي که هغوی دي او که پښتانه نه هم دي بل چې د دنیا په سطح باندې چا کار کړی نیشنل او انټرنیشنل لیول باندې چې چا کار کړی د ټولو هغه چې د انسان دوسته وي او دا چې د ترقۍ دپاره کار کړی د انسانیت دپاره کار کړی د نوي نسل د پاره کار کړی د ټولو هغه شخصیتونو انځورونه زه جوړوم که زه تاسو ته د هغوی نومونه واخلم نو تاسو ته به اندازه ولګي چې کم لیول خلکو تصویرونه زه جوړوم چې د ملال یوسفزۍ خور انځور ما جوړ کړی دی او یو ځل نه دوه درې ځله داسې د هغوی د والد صاحب بیا سردار llټکر صاحب نوم مې درته واغستو د باچا خان بابا داسې د افغان ولسمشر اشرف غني بابا بیا د حامد کرزي صاحب غازي امان الله خان داسې څونه زمونږ مخکینی مشران تیر شوي ډېر کاله مخکې فقیر ایپي چې څونه هم داسې مشران دي د ټولو انځورونه ما جوړ کړي او را روان وخت کې هم امید لرم چې داسې مشران به زه د پښتنو مخې ته راوړم چې زموږ په تاریخ کې تیر شوي دي او اوس د بده مرغه د خلکو نه هیر دي چې مونږ کم مشران مخکې تیر شوي دي نو کوشش کوم چې د ټولو مشران نو انځورونه زه جوړ کړم ډیره مننه خورې که دا راته ووایې ړومبی قدم مو دغه وخت کې تاسو چې دغه قدم کې ښده دغې وخت کې ستاسو عمر څومره چې تاسو دغه انځور تاسو جوړ کړو په دغه باندې غلبیل باندې دغې وخت کې ستاسو عمر څومره زه اوس 12م جماعت کې سبق وایم او په هغه وخت کې ما د 9م جماعت کې سبق ویل دون راته یاد دي چې زمونږ د بورډ امتحانو نو کله زمونږ اخرنی پیپر و د فزیکس په سهار ما پیپر ورکړل سکول کې او راغلم نو مازدیګر وخت کې مونږ لاړو سردار llټکر صاحب ته ما د هغوی هغه انځور په خپلو لاسو ډالۍ کوو ځکه هغوی دلته راغلي وو خپل کور ته نو دون راته یاد دي چې 3-4 کاله مخکې د اوس نه
دغه هنري لړۍ ما پیل کړه. ډیره مننه. خورجانې که دا راته ووایي چې تاسو په رسنیزو ټولنو باندې زموږ ستاسو ته ویډیوګانې ګورو، مختلف پوښتنې خلک کوي، که دا راته ووایي چې تاسو خواړه کوم پخولی شي او خپله باندې خوښ مو څه وي داسې؟ پخلی ډېر نه کوم ځکه چې دغه مکتب ته وخت ورکول وي، بیا هنر ته داسې نور سوشل اکټیویټیز دي، خو بیا هم یو څه ناڅه پخولی شم، داسې نه شم. بلکل کورنی ژوند لرم، خامخا کور کې هم کار هر څه کول غواړي، او که خوراک خبره شي نو څه خاص خوښه مې نشته، بس چې څه ښه پاخه شوي بس هغه مې خوښي. صحیح دی. چې ډېره مننه. خورجانې که دا راته ووایي چې تاسو کور کې چې کوم دی نو ټول د دغه ماحول دی، ټول مشران دغه چې کوم دی ټول ادب سره مینه لري، شاعر مو څوک خوښ دی؟ شاعري مو د چا خوښه ده؟ شاعري خو زما د بابا جان شاعري به تاسو اورېدلي وي، هغه خو به مې خوښوي، خو ورسره بیا د نورو مشرانو شاعرانو لکه غني خان بابا، صاحب شاه صابر صاحب، رحمت شاه سایل صاحب او ډاکټر خالق زیار صاحب، د دوی شاعري زما ډېره خوښي. ډېره مننه. خورې که دا راته ووایي چې کوم هغه شعر دی، کوم هغه سندره ده، کوم هغه کلام دی چې تاسو یې ځان سره اکثر زمزمه کوئ؟ زما د بابا جان یو دغه دی چې د نظر په دار ختلی نه وي، چې د نظر په دار ختلی نه وي، لکه دنیا ته چې راغلی نه وي، او سبا احساس ته چا دوخ وکړي، چا چې په ژوند چرته جړلی نه وي. ډېر ښه، ډېر مزیدار، ډېر ښکلی. خورجانې ما اورېدل تاسو خپله باندې هم شاعري کوئ، موږ وینو مو نو خپله شاعري مو څومره کړده تر دې وخته پورې؟ شاعري هم ډیره محدوده ده ځکه ټول فنونه دي، او د فن کې چې کوم انرژي دغه کېږي نو هغه که زه دا یو تنده وي چې که هغه بیا مونږ که یو غزل ولیکو نو بیا هغه نو سټمینا نه وي چې هغه بیا مونږ انځور جوړ کړو. که انځور جوړ کړو هغه یو شانتي مینه په ټولو هنرونو باندې ماتېږي، نو ځکه زما خو ډیره توجه زما د نوي هنر طرف ته ده، ځکه چې دا په زما پسې تړون لري چې که زه دې ته ډېر وخت ورکم، دا یو ښه مقام ته ورسوم، په نړیواله سطح باندې خلکو ته ور وپېژنم، ځکه چې نوی هنر دی نو ډېره توجه مې دې طرف ته ده، ځکه شاعرۍ ته مې ډېر پام نشته، ځکه شاعران خو ډېر زیات دي، خو کم هنر چې زما په لاس کې دی پکار ده چې زه دې له ترقي ورکړم. یقینا ښه خبره ده، موږ په خپله باندې هم خوشحاله یو، فخر کوو په تاسو باندې. خورجانې غواړم چې موږ ته دغه خپل شعرونه ته یاد یا ستاسو د بابا جان شعرونه هغه موږ ته ډالۍ کړئ، او زموږ څومره د چینل مینوال چې دي ستاسو څومره مینوال دي هغه ټول د بابا جان د کتاب پاسون انګازي نمبر ته یو شعر ډالۍ کوم چې روزګار د مینې بې خطره کوي، روزګار د مینې بې خطره کوي، یار زورور دی زوروره کوي، او پښتنې پیغلې دي د ننګ ډکې، پښتنې پیغلې دي له ننګ ډکې، په خزانو خبره نه راکوي، او وایم چې شونډې په سترګو ښکل کړم، وایم چې شونډې په سترګو ښکل کړم، څوک چې د یار د خولې خبره کوي. ډېر زیاده بیا ووایي. وایم چې شونډې په سترګو ښکل کړم، څوک چې د یار د خولې خبره کوي، څه وشو نه کېږي اتڼ په واده، څه وشو نه کېږي اتڼ په واده، نه څوک ټپه له پوره غره کوي. ډېر ښکلی، ډېر مزار بیا ووایي. څه وشو نه کېږي اتڼ په واده، نه څوک ټپه له پورې غره کوي، ملا مې نه پرېږدي په غم ژړا ته، ملا مې نه پرېږدي په غم ژړا ته، هم مې ټکونه په سندره کوي، او د بې سواده قام وزرې نه وي، د بې سواده قام وزرې نه وي، الوت به څنګه بې وزره کوي، او دشمن مې نوې لاره بیا موندله، دشمن مې نوې لاره بیا موندله، په ما ګزار د ورور له وره کوي. ډېر مزیدار، ډېر ښکلی بیا ووایي. دشمن مې نوې لاره بیا موندله، په ما ګزار د ورور له وره کوي، ځینې یارانې په چا نه راتړي، ځینې یارانې په چا نه راتړي، حق وینا د غره له سره کوي. او اخري شعر دی چې په غریبۍ کړي خاني طالب جان، په غریبۍ کړي خاني طالب جان، خواږه خوبونه په نهره کوي. ډېر هنر نه راځي په ځوان او زور کې زیات یم،
هنر نه راځي په ځوان او زور کې زیات یم هر چا وخوړم د پیر بابا خیرات یم ډېر ښه ډېر به زر بیا ووایي دا هنر نه راځي په ځوان او زور کې زیات یم هر چا وخوړم د پیر بابا خیرات یم د 40 کالو جنگ مې زور وبکړو د 40 کالو جنگ مې زور وبکړو د ژوندو په سب کې بت د سومنات یم هاي ډېر ښکلی ډېر به زر بیا ووایي دا د 40 کالو جنگ مې زور وبکړو د ژوندو په سب کې بت د سومنات یم ناچارۍ او بېننګۍ را سره وکړه ناچارۍ او بېننګۍ را سره وکړه زه پښتون چې نن مغولو ته میرات یم ډېر ښکلی ډېر مزېدار او قصابانو ته یې داسې حواله کړم قصابانو ته یې داسې حواله کړم لکه زه چې د دې نور وطن زکات یم او دا مې کومه ګناه کړې خبر نه یم دا مې کومه ګناه کړې خبر نه یم شهید شوی په حجره هم په جومات یم او د پښتون قامي وجنې را بیدار کړم د پښتون قامي وجنې را بیدار کړم بیداری د زما ګټه نور بیلات یم او د اما کمال llخکلی دلته راغلي د اما کمال llخکلی دلته راغلي ته به وایې د ملکونو شاملات یم ډېر ښکلی ډېر مزر بیا ووایي دا د اما کمال llخکلی دلته راغلي ته به وایې د ملکونو شاملات یم او حشر نشر دی زما پښتون سینه ده حشر نشر دی زما پښتون سینه ده پامالېږمه میدان د عرفات یم بیا ووایي دا شعر بیا ووایي حشر نشر دی زما پښتون سینه ده پامالېږمه میدان د عرفات یم او اخري شعر دی چې زموږ سیمې جنتونه ګلدري دي زموږ سیمې جنتونه ګلدري دي طالب جانه حوره نه یم خو د سوات یم ډېر مزه ډیره زیاته مننه خور یو ځل بیا تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکړو مرګرو هم د دې سره سره ورکې خپل رور حسین تنها له اجازه ته سره د خپل رور حضرت علی ګران چې چرته هم خاد آباد او بریالي مو غواړم د لوی الله په امان